سلامونه ستړي مشئ د اقرا رادیو قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه وروستیو مهمو خبرونو ته ویاند وحید الله معصوم. امیر خان متقي د مسکو فارمټ شپږمه ناسته کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال ضیا احمد تکل په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقي د روسیې په رسمي بلنه د افغانستان په تړاو د مسکو مشورتي فارمټ شپږمې غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته ولاړ. ښاغلي تکل همدارنګه لیکلي ټاکل شوي چې ښاغلی متقي د اکتوبر په 4 د مسکو فارمټ غونډې په څنډه کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګي لاوروف سره هم د دوه اړخیزو مسایلو په تړاو خبرې وکړي. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معین د افغانستان لپاره د همکاریو له همغږي کوونکي سره وکتل. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانع لیکلي د دغه وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې معین عبدالحق همکار د افغانستان لپاره د همکاریو له همغږي کوونکي فاضل اکین اردوغان سره وکتل. په دغه کتنه کې د کروندګرو لپاره د نشه یي توکو د بدیل کښت او د روږدو د درملنې او ملاتړ په برخو کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. کابل ښار کې د یوه سوداګریز مارکیټ جوړولو طرحه تایید شوه. د سرپرست حکومت اقتصادي معاونیت ویلي چې په کابل کې د سوداګریز مارکیټ جوړولو طرحه د تایید وړ وبلل شوه، خو په سرپل او جوزجان کې د مارکیټونو جوړولو طرحو د ارزونې لپاره کمیټې وټاکل شوې. ایرانی چارواکو ویلي چې د دغه هیواد د کرمان په ولایت کې سیلابونه راوتلي چې له امله یې 14 تنه افغان کډوال مړه شوي دي. د ایران د کرمان د ایالت د جیرفت ولسوال احمد بلند نظر ویلي چې دا سیلابونه د هلیل له سیند څخه راوتلي چې د دغه ولایت په ځینو برخو کې خلکو ته د سر او مال زیانونه رسولي دي. په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې په خیبر پښتونخوا کې د قومي عدالت په نوم جرګې خیمو ته اور اچول شوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د پېښور پولیسو او څو پټمخو ادارو کسان په خیبر جرګې انتظامی کمپ کې په ډیره غټه کچه حمله کړې ده. د ایران د تېرې شپې برید کې د اسرائیلو 3 پوځي اډې ویجاړې شوي. المیادین عربي تلویزیون خبر ورکړی چې پر اسرائیلو د ایران پراخ توغندیز برید پایله کې د اسرائیلو 3 پوځي اډې په بشپړ ډول ویجاړې او له کاره لوېدلې دي. یمن او لبنان پر اسرائیلو توغندیز بریدونه کړي دي. اسرائیلي رسنیو خبر ورکړی چې د ایران له پراخو بریدونو وروسته سهار مهال یمن او لبنان هیوادونو پر اسرائیلو توغندیز بریدونه ترسره کړي دي. اسرائیل وایي چې هوډ لري د حزب الله هغه ګواښ له منځه یوسي چې له ګاونډي لبنان څخه ورته متوجه دی. په داسې حال کې چې حزب الله د اسرائیلو د دولت د ویجاړولو په هڅه کې د اسرائیلي پوستونو په نښه کولو ته دوام ورکوي. اوس چې له 2006 کال وروسته د لومړي ځل لپاره پر لبنان د اسرائیلو یرغل روان دی، ډیری دا پوښتي چې د لبنان پوځ په دې ټولو کې چیرې دی او د دې پیښې د مخنیوي لپاره یې څه کړي دي. او وروسته همدا چې د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د 20 اوریزو او 50 اوریزو سیالیو لوبډل مشر بابر اعظم د خپلې لوبډلې مشري پرېښوده. اعظم د دې پریکړې په اړه پر خپله ټویټر پاڼه ویلي چې لوبډل مشري د ده لپاره دروند کاري بار و او اوس د دې وخت را رسېدلی چې دغه مسؤلیت پرېږدي او په خپلې توپ وهنې تمرکز وکړي. وروسته له هغې چې پاکستان په نړیوال جام کې سختې ماتې وخوړې، نو کرکټ بورډ یې د لوبډل مشرانو په ادلون بدلون لاس پورې کړی دی.
دا و د نن ورځې تازه مهم وروستي خبرونه چې راسره واوریدل. تر بیا ښې چارې.